بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمند مسلمانانو ورونو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د خوشحالیو څخه ډک ژوند ولرئ. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په تړاو خپل نوی دریځ روښانه کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت مشر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخوندزاده د نجونو د تعلیم په تړاو یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه فرمان کې ویل شوي دي چې نجونې د پوهنتون ته د تعلیم په تړاو نشي تللی او تر عام ثانوي پورې محدود دي. د افغانستان اسلامي امارت د همدغې نوي فرمان او دریځ په تړاو پخواني ولسمشرانو هر یوې ډاکټر محمد اشرف غني او حامد کرزي غبرګون ښودلی دی چې د همدغې غبرګون په تړاو وضاحت ورکوو. ډاکټر محمد اشرف غني ویلي دي چې د افغانستان اصل ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی. د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډېره جدي او خواشینونکې ده. طالبان غیر ولسواک دي. که یوه نجلۍ بې سواده پاتې شي نو راتلونکي کې د 5 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. ابو زبیر د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ویلي چې له بده مرغه د افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډېره جدي خواشینونکې او په 21مې پېړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او ښرګینه بېلګه ده. ډاکټر محمد اشرف غني په یو بیان کې ویلي چې اصلي ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی. دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې عمل کړی دی. هغه ویلي دا اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پرېکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبان ته نه بلکې ټولو هغو افرادو او عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا کول چې دا خلک بدل شوي او د نویو شرایطو په اړه درک زیات شوی دی. هغه زیاته کړه اوس وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پرځمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریکې کړي. ما په کراتو ویلي او بیا یې وایي یوه نجلۍ باسواده شي پنځه راتلونکي نسلونه بدلوي او که یوه نجلۍ بېسواده پاتې شي راتلونکي کې د 5 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. زه د هغو بهرنیو کورنیو کړیو دا ادعا هم په کلکه ردوم چې دغه خاینان فیصله کوي په حقوق ورکوي او هغه ویلي دي چې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا میندې باسواده او حقمنې رهبرانې وي. زه د هغو نجونو او هلکانو چې په ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو کې د زده کړو د حق لپاره بېطرفه سختو شرایطو کې اعتراضونه کړي ستاینه او پلټنه کوم. دوی په هېواد کې د تعلیم حق غوښتی دی. دوی اصلي مختفان او طرفدار. هغه ویلي اوسني ځوان نسل ښځې او نارینه کولی شي روان استبداد او د راتلونکو نسلو کلو لپاره پیاوړتیا، اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. په اوسنیو حالاتو کې وضعیت چې ټول افغانان پرې متفق ډول اجماع لري هغه د ښځو د تعلیم او کار د حق موضوع ده. زه په دې باور یم چې د دې ملي ولسي اجماع په مقابل کې طالبان بدلون ونه ښایي. او همدارنګه پخوانی ولسمشر جناب حامد کرزي صاحب هم د نجونو د تعلیم په تړاو خپله خواشیني څرګنده کړې ده. هغه وایي چې د هېواد پرمختګ، آبادي او ځان بساینه تعلیم پورې تړلې ده. د تعلیم مخه نیول به افغانان بېوزله او د پردو محتاج کړي. کابل افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په تړاو د طالبانو د سرپرست حکومت په پرېکړه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. کرزي تېره ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې د هېواد پرمختګ، آبادي او ځان بساینه د دې خاورې د هر بچي، نجونو او هلکانو په تعلیم او زده کړې پورې تړلې ده. هغه زیاته کړې چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې دا چې د افغانستان پرمختیا او هوساینې ته زیان رسوي بلکې دا هېواد بلا ډېرې بېچارهګۍ، بېوزلۍ سره مخ او پردو ته محتاج کړي.